سلام قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام مو راړوم د دې مهال تازه او دقیق خبرونو ته سرټکي راپورونه وایي چې پاکستان بیرته خپل شارزدفیر افغانستان ته استوي بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی اوس هم راځو بشپړ خبرونو ته راپورونه وایي چې پاکستان بیرته خپل شارزدفیر افغانستان ته استوي پاکستان څه باندې 4 میاشتې مخکې خپل شارزدفیر عبیدالرحمن نظاماني وروسته له هغه اسلام آباد ته وروغوښت چې په هغه باندې د وسلوالو لخوا برید وشو په هغه برید کې نظاماني روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو تازه د پاکستان د حکومت سرچینو رسنیو ته ویلي چې پریکړه شوې همدا اونۍ شارزدفیر بیرته کابل ته ولیږل شي کابل ته د پاکستاني شارزدفیر د بیرته تګ پریکړه وروسته له هغه شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري او د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت زیاتوالی موندلی او دمګړی د کابل په بازارونو کې $1 په څه کم 15 افغانیو پلورل کیږي دغه ټولنه زیاتوي چې د افغانیو ارزښت نه یوازې د ډالر بلکې د نورو اسعارو پر وړاندې هم لوړ شوی دی په کابو 2 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې $1 د 15 افغانیو معادل شوی دی د صرافانو ټولنه د افغانستان بانک له لوري د ډالرو لیلام او افغانیو ته د تقاضا زیاتېدل د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو 2 لاملونه ګڼي بلخوا اقتصاد وزارت وایي چې سرپرست حکومت توانېدلی دی چې د صادراتو په زیاتولو د ډالرو د قاچاق په مخنیوي او اسعارو ته د تقاضا په مدیریت سره د نورو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړي قدرمنو لیدونکو د نورو تازه او دقیق خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت